د ملي پولیسو اساسي دندې له ولس سره نیک چلند، د ولس ستونزو ته رسېدنه او د ولس سره نږدې اړیکې دي. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا. مسؤلین د سیمینارونو په جوړولو له دوی غواړي چې په کلک عزم او راسخه اراده د ولس خدمت وکړي، له فساد څخه ځان وژغوري او خپل ټاکل شوی یونیفورم د دندې د اجرا کولو پر مهال پر تن کړي. اول راځو دې ته ورونو چې خپل مسؤلیت موږ څنګه درک کړو. خپل مسؤلیت موږ څنګه په ځان کې تطبیق او په ځان کې عملی او د خلکو په خدمت کې موږ خپل ځان شاهد صحنې واوسو. د یونیفورم موضوع څه موده وړاندې مجاهدینو ته یو نوی کار ښکارېده. یونیفورم یا د یونیفورم معنا دا یو جوته لکه د لمر غوندې یو روښانه مثال دی او دا یو ښه زیری دی، یو ښه پیغام دی ولس ته، دنیا ته، نړیوالو ته. که چیرته په بازار کې ته روان وې یا په شوبه کې ناست وې په شخصي لباس کې، یو عارض رسي، یو غریب سړی راځي، یو د غره کوچی راځي، خپله عریضه بل چا ورته لیکلي وي، د هغې په لوست هم نه پوهېږي، خو تا ته ګوري چې تا په شخصي لباس کې وویني دا یې ماتل کېږي. وایي اوس به دغه د نظام کس څوک وي چې زه دغه خپل زړه ورته حال ووایم، زه د خپل مشکل درته پیش کړم. په بازار کې که ته روان وي تا څوک نه پېژني، نو د تا د دغو یونیفورم د نشتوالي په نتیجه کې د هغو مظلوم چیغه خپل ځای ته ونه رسېده. هغه دردېدلی د ولس کس زړه یې دردېدلی پاتې شه، د هغې نه خپل ادرس غلط شه. دلته یو واټن مابین ته راغله، یوه خلا مابین ته راغله. د هغو سړي د مشکل حل به 10 دقیقې وخت لري، یا به مریض په حالت کوما کې وي، یا به یو څوک اختطاف شوی وي، یا به یو داسې ظلم ورسره روان وي چې دغه ظلم نه دی بالفعل خلاصون ته ضرورت لري. نو دلته یې که ته ونه پېژندلې دا یې په تا اشتباه شوه، نو دغه مسلمان د موږ تاسو یا د مالي یا د جاني علاقت سره مخامخ شو. نو د هغو دپاره که د تا یونیفورم په ځان وي، تا پېژنې، ته یو ښه ادرس شوي، ته د خلکو د چیغې ځای شوي، ته د خلکو د سکون، د خلکو د اطمینان ځای شوي. په دوی یونیفورم کې چې تا څوک وویني، دوست د ولس وګړي ټول اطمیناني کېږي، مطمئن کېږي، ډاډ، یو آرامه د آرامۍ فضا احساس کوي چې دا د ما پلوس، دا د ما مجاهد، دا د ما د نظام ورور دی. او دښمن کله چې د تا دغه برجسته، دغه د رعب او د عبرت نه ډکه لباس ویني، دښمن ورخطا کېږي. بل په ټوله نړۍ کې د اسمان لاندې هر څوک چې ژوند که چې انسان او دنیا پیدا شوي، ټول نظامونه یو یونیفورم لري، هم د نظم راوستلو په هکله، هم د اطمینان، هم د صداقت، هم اداري کار، هم عصري علوم، هم دیني علوم، په هره برخه کې به موږ تاسو کوشش کوو. د امارت چې الله تبارک وتعالی موږ او تاسو ته راکړی دی، دا یو ډېر لوی نعمت خدای پاک راکړی. خدای راته هسې نه دی راکړی، په سوال یې نه دی راکړی، په خیرات یې نه دی راکړی، نه هم د چا نه په سوال او په خیرات یې غوښتی. مسلمانانو ورونو په ده باندې داسې ځوانان ځانونه قربان کړي دي، داسې شخصیتونو ځانونه قربان کړي دي چې هغوی د تقوا سمبول وو، هغوی د منبر خلقو، هغوی د سنګر خلقو، هغوی د هر میدان خلقو. کورنیو چارو وزارت د عامه اړیکو لوی ریاست اړوند د ولسي پولیسو ریاست منصوبینو د سیمینارونو د لړۍ د کابل ولایت اړوند ولسوالیو کې پیل کړی چې دا ځل د کلکان ولسوالۍ مسؤلین او منصوبینو ته دا سیمینار په لار اچول شوی و. نظام خو خدای پاک راکړ چې څرنګه هغه بېوقوفه، بېتمیزه، بېبنیاده، بې اساسه خلک راغلي وو، سره د یغو خپلو بدرانو چې د ملک د امن نسبت یې ورته کړ، د امن د ملک د خیرخوا نسبت یې ورته کړ، سره د یغو خدای پاک په خپلو تیارو کې په 11 ورځو کې وتښتول. هر څه خدای پاک د دوی نه دوی پورې ستړي شوي، دوی پورې خوالي شوي، خدای موږ ته ثابت پرېښود. خو اوس که موږ تاسې په دغو کې خیانت وکړو، په دغو که غفلت وکړو، بیا ډېر مشکلات راته جوړي. په جنګ احد کې نبي علیهم الصلاة والسلام هغه 10 کسانو صحابهو ته ویلي چې که موږ فتحمند وو، که غالب وو، که مغلوب، تاسې د سر نه راکوزېږي. خو په اول ور کې چې کفارو شکست وخوړ، په هغو کې اختلاف راغی.
دا بې اطاعتي دا بې امري دومره لوی نقصان جوړوي. په هغو کې اختلاف راغی، ځینې و چې موږ هغه مجاهدین غنیمتونه ټولوي، موږ ته دلته ناست یو، بهرحال اختلاف راغی، دا راکوز شو. چند صحابه چې هلته پاتې وو د هغه طرفه د ابو سفیان یا د کوم د وخت کافر لښکر پسې راغی، پاس یې شهیدان کړو. دوی د بې امرۍ د وجې نه، دوی د غفلت د وجې نه، دوی د نه اطاعت د وجې نه 2 باندې 80 صحابه کرام په جنګ احد کې شهیدان کیږي. د نبي علیه الصلاة والسلام پښه مبارکه د بیخ نه وځي، د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک غاښونه شهیدان کیږي، د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک شا د غیشو نه داسې ډکیږي لکه د شکرینه شا. د نبی علیه السلام مبارک هغه معزز صحابي حضرت حمزه شونډې پزه ینه دا د کفارو په لاس باندې مسح کیږي. د هغه لږ شي نه دومره غټ نقصان جوړ شو. که موږ ته په وظیفه کې غفلت وکړو، په خپل صحیح د عدل په نظام رفتار ونه کړو، بیا موږ ته خدای پاک خدای ته هیڅ شی نه دی ور محترم. خپل دین ورته محترم دی، خپل قرآن آسماني کتاب ورته محترم دی. دې دپاره صحابه په زراو شهیدان شوي دي، انبیا په ارار شوي دي، نبی اسلام غاښونه کې شهیدان شوي. نو که خدای ته شخص ور محترم وای، نبی اسلام غاښونه مبارک به نه شهیدان کېده. یې دینه معلومیږي چې خدای ته یو شی نه دی محترم سوا د خپل نظام، د خپل کتاب، د خپل قانون. انتباهات جنگ روانی است. جنگ روانی متوجه باشین که بسیار گفتم خطرناکتر است. به شکلی در ذهن ما او تو رخ نمیکند، به شکل عقیده و عزت و افتخار ما او تو را زیر تأثیر قرار میدهد تا اینکه دیگر دفعه ما او تو نام مرد گفتن در زبان خود گرفتن نتوانیم. چرا؟ به خاطر چی؟ به خاطر که یک ملت را که در مقابل ناحق آماده می سازد، یک ملت را که در صف جهاد علیه باطل استاد می کند، امان عقیده و باور و دین ایمان و عزت و افتخارش است. وقتی که از یک ملت فرهنگش، دینش، عزتش، افتخاراتش، هویتش، نام نیکش از پیشش گرفتی، دیگر جرأت نمی کند که نام مردی را به زبان خود بگیرد. باید اون قسم مرد اما میموشه زمه خواند، به جای مرد گفته شود. این انسان دیگه میمرد. زندگانی نتوان گفت حیاتی که مراست، زنده آن است که با دوست وصالی دارد. بل لور ته بیا ګډونوال د داسې سیمینارونو په جوړولو ټینګار کوي او د داسې برنامو جوړول د پولیسو په اغیزمنو کړنو کې ګټور بولي. دا سیمینار ډېر انشاءالله ګټمن و، په خاطر د دې چې دغه د مجاهدینو روحیه هم نه تازه کېږي. داسې باید بل وخت لپاره هم جوړ سي، بل وخت لپاره هم جوړ سي، او د ولس د خلکو سره د مجاهدینو مینه او محبت باید ډېر سي، باید وګرځېږي ورسره، اتو رحمت یې ډېر سي، باید ښه سلوک ورسره وکړي. موږ ډېر خوشحاله یو انشاءالله په دغه سیمینار کې ډېرې فایدې حاصلېږي. او موږ دا غوښتنه د دوی نه چې دغه سیمینارو ته نور هم په اصطلاح باندې دا لړۍ روانه وساتي، ځکه په دغه سیمینارو کې مجاهدینو ته د فساد نه مخنیوی، مجاهدینو ته د تقوادارۍ، پرهیزګارۍ توصیه کیږي، مجاهدینو ته د عدل او د انصاف توصیه کیږي، مجاهدینو ته د عام ولس سره د ښه برخورد، د ښه چلند توصیه کیږي. دا مجاهدینو باندې ډېر متاثره تمامیږي او الحمدلله موږ ډېر خوښ او خوشحاله یو چې دغه مجلس مو لارو. دا مې غوښتنه ده چې دا مجالس ډېر تکرار سي او بار بار په ولسوالیو کې، حوزاتو کې دغه مجلسونه جوړ سي. دا مجاهدینو باندې ډېر لوی تاثیر لري او د ډېرو جرایمو مخنیوی په دغسې مجالسو کې کیږي.